سابقه وزیر اعلی پرویز خټک صاحب چې دی نو هغه وفات شوی دی. هغه د کینسر مریض و، کینسر ورته لګېدلی و. د هغه نه پس چې دی نو هغه چې دی نو د دنیا نه لاړ. هغه په اسلام آباد کې په هسپتال کې پروت و تقریبا د 4 ورځو نه، او هغه چې دی نو د دنیا نه لاړ. ملګرو موږ ټول له پکار ده کنه اصل حقیقت زمونږ دغه ده چې موږ به د دنیا نه ځو. که څومره ته په ګوره دې ته څومره عهدې میلاو شوي، څومره سهولاتو څخه میلاو شو، هغه نه پس چې دی نو هغه د دنیا نه ځي. نو ولې چې زمونږ اصل حقیقت او اصل ژوند چې دی نو هغه په هغه دنیا کې ده زمونږ یو عارضي ژوند دی. نو باید په کار چې موږ دا په ښه طریقه باندې تیر کړو، ځکه چې موږ ټول له پکار ده کنه چې موږ به ټول دې دنیا نه ځو. هر سړي ته پته ده، خو دا پته ورته نشته دی چې زه به مخکې ځمه که وروسته به ځمه. نو دغه پرویز خټک چې دی کنه څومره عهدې ورسره پاتې شوي، ښه غټ سړی و لکه همدې سړي چې سیاست کې و کنه. د هغه نه پس چې دی نو هغه د دنیا نه لاړ. ولې چې موږ ټول چې دی نو د دنیا نه تلل شته دی. پرویز خټک چې دی نو هغه ډېر زیات کینسر مرض ورته لګېدلی و. د هغه نه پس چې دی نو په هسپتال ته هم منتقل شو. د هغه نه پس چې دی نو هغه د دنیا نه لاړ. هغه وفات شو. اوس ورته دواګانې کوئ ځکه اختلافات په خپل ځای باندې، خو اوس ځکه چې دواګانې کوو چې هغه د دنیا نه لاړ. زمونږ یو مسلمان ورور دی، ځکه په سیاست کې دا په یو بل پسې خبرې، په یو بل پسې اخوا او نفرت دا چې نو دا خامخا وي. او بل طرف ته داسې دی چې ضرور ورته دعا کوئ چې الله پاک جنت الفردوس نصیب کړي.